لرب دے غواړم همیش جنت نشان وطانا جنت نشان وطانا وطن وطن وطانا فخری افغان وطانا انجینر خالد احمد یم د نعمت معرفي شرکت انجینر یم. دا پروژه په نهمه ناحیه کې د کوتل مرچې را لاندې د اوبو دپاره کانال جوړیږي چې 200 متره طول لري او یو 240 لوړوالی دی، 240 بر دی. په دا اساس جوړیږي چې د شلو ورځو په موده کې سنکاري بشپړه سوې او د انګیپ او مسالې چارې روانې دي پر مخ ځي. اوبه راتلې د دا کورو ته ننوتلې، د اوبه د غره د خوا راتلې او دا کانال د دې لپاره ور جوړ سو چې دا کورونه اوبه یې نوسي. فني او غیر فني 40 نفرو روزانه په دې ځای کې کار کړی دی. ښاروالۍ د خلکو څخه ډېر منندوی یو چې دغه مانده و دغه ځای جوړ کړي او مثال دلته د کلي خلک و معنا نور هم په کار اخته کړله نه دي. د کاره ځوانان چې څوک کار شی نه لري او داسې نور ځایونه هم شته دلته لاندې دا زموږ په مچکاله مثال چاره پلا د دغه غټ مانده سره دا وچ ډمونه تړه سوي دي، لا معنا دونه دغه نسته نه دي، تکلیف شی نه دی جوړ کړی. او پخوا مخکې زموږ په کور ول او بننوتلي دي 60 واره د خلکو دغه نو دا ډېر خوندور کار دی چې ښاروالي والا سره موږ شاته د ښاروال ولاړ یو چار کار ماري موږ مثال همکاري ورسره کوو. خو دا 20 کاله تېر سوه هېڅ کار نه دی سوی په دې مچکا کې خو بیخي نه دي سوي او مثال نور معنا دا شیلې لاندې ستا چې معنا د دغه رقم ضرورتونه چې دی د خلکو داسې وګرځېږي د محل د خلکو ملکانو ملایانو معنا د مسجد د ملایانو د ملکانو سره خبرې وکړي. دا کورو باندې به اوبه ننوتلې، کورونه یې سره خرابوله واجبېدله، باره به یې وپیدا دغه بیا په کورو بیا اوبه ننوتې، بیا دا فرشونه رااخیستې وه راوتله غالۍ بیا راایستلې وه، بیا د ارغنده ورو ته وپیدا ودې ته وړله پرې وړله بیا ډېر مشکلاتونه یې ووه. رجمن په قربانۍ د سرو موږ دې ساتلی وطن، موږ دې ساتلی وطن در باندې